د ټولو نه بهتر سړی هغه دی چې د جمعات له زیات وخت ورکوي. صحابه ورته وی یا رسول الله زمونږ د پلانې نوجوان صحابي هغه خو د ټولو په اخر کې چې کله تاسو الله اکبر وایي نو دقه وخت کې راشي جمعات ته، او چې څنګه تاسو دویم سلام جارباسه ادا سلام سره فوراً وځي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به زبط تپوس وکم د مازیګر وخت دی او دغه صحابي هم داسې وشوله. دا نوجوان چې راغی نو د نبی علیه السلام د الله اکبر ویلو نه لږ مخکې راغی جمعات ته، او جناب رسول الله چې کله سلام جارباسي دی فوراً وځي. نبی علیه السلام ورته وی لږ صبر وکا، ستا د رونو په تا باندې شکایت کړی دی، ما مسله داسې کړې ده چې زیات وخت جمعات له ورکول پکار دی، او ته خو د الله اکبر سره راځي او د سلام سره وځي، هغه چپته غږ نه کوي. دوباره ته نبی علیه السلام تپوس کوي دی بیا غلی دی، په دریم ځل ته تپوس کوي بیا جواب نه ورکوي. صحابه پوه شو چې یاره دی خو څه نه وایي، جمعات خالی کېږي ورو. چې جمعات خالی شو دی رانږدې شو، وی یا رسول الله ما د خپل رونو په مخ کې د حیا د وجه نه تاسو ته جواب نشو درکولی. وی وجه دا ده چې دا زه د ټولو په اخر کې راځم د الله اکبر سره متصل ځان را رسوم جمعات ته او بیا د سلام سره وزم. وی زما په بدن دا یو کپړه چې تاسو یې نه په دې کې چې زه پټ یم د سر نه د خپو پورې نه یا رسول الله دا زما او زما د بیبي په شریکه ده. الله اکبر. وی زما د فقر پریاد وته نه کو، خو زما د بیبي او زما په شریکه باندې دا یو کپړه ده. وی زه ځکه اخر کې راځم چې زما بیبي په کور کې یو ډوغل کنسته دی هغې ته ښکته شي او هغه پرده وکړي دا کپړه ما له راکړي، زه مسجد نبوي شریف ته راشم مونځ وکړم بیا فوراً ځکه ځم چې زما بیبي به مونځ کوي نو هغې له دا کپړه ورکوم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اورېده. څه وخت بس د غنیمت مالونه رالل، نبی علیه السلام د دې کره ډېرې جامې او د خوراک څښاک څیزونه پوه شو چې دا سړی خو فقیر دی نو ډېر څیزونه یې ورکره ولېږل. دا زنانه د هغې د غیرت دی اندازه واخلې او دې ته ګورئ، په دې پروا نشته چې کنې کور څه نشته دی، حتی چې کپړې نه وي نو څومره د افسوس خبره ده، خو لیکن د هغې غیرت هغه داسې انداز کړي چې د هغې مثال څوک نشي پیش کولی. هغه زنانه ورته وی چې تا خو چېرته نبی علیه السلام ته خپلې غریبۍ ذکر خو نه دی کړی، هسې نه دا شرم شوي چې نبی علیه السلام ته زمونږ فریاد ښکاره شوي. حدیث شریف کې راځي چې خپل فریاد به صرف الله ته کوئ، بل چاته به نه کوئ. هغې د خدای د پیغمبر نه دا هم اورېدلي وو. نو وی چېرته د غریبۍ خو به د وطني ویلي، هغه ورته وی زه مجبوره شومه، نبی علیه السلام ته زما رونو په ما شکایت وکړو نو ما ځکه دا خبره وکړه. هغه زنانه د ډېره غمه بېهوشه کېږي او چې ډېر وخت پس راپاسي نو یو چغه وی یا لیتنی مت قبل هذا، وی کاش له دې نه مخکې زه وفات شوی وی چې دا خاوند مې نه وی شرمېدلی. دومره د عزت خیال ساتل. رونو زمونږ د مسلمانانو زنانه د هغې خاوندان په عزتي دی په عزت باندې، او زمونږ د مسلمانانو زنانه هغې باندې د کور کار کول نشته دی. اسلام وایي چې زنانه داسې یو هستی ده چې دا به د کور نگرانی کوي، دا به په حیا او په عزت کې په کور کې ناستی او دا د کور مشره ده. المرأة راعیة بیتها، دا د خپل کور مشره ده، د دې دپاره دغه عزت دی. او د یورپ زنانه سي د هغې زنانه به ځي او بار به کار کوي، په کور کې چې اوسېږي نو نیمه کرایه به ورکوي او نیمه کرایه به هغې. زمونږ په مذهب کې چې زنانه د هغې د رشتې وخت راشي نو ښه په عزت سره د پلار او د مور ذمهواري ده، او هغې به چې کوم دی د بوای فرینډ په کتو کې په خپله ګرځي او د شرم کار به کوي. عزتمندو اسلام دا د حیا او د عزت هغه د مذهب دی او دین دی. هسې نه چېرته مونږ او تاسو په دې خبرو کې راشو د دې خلکو، او انشاءالله چې د پاکستان خلک هغې به چرې او بیا مسلمانان هغې دا د بېخوندتیا او د بېغیرتۍ خبرې نشي قبلولی. رونو دقه شانې حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
دا هغې خورایي حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هغه یو پیره داسې وکړل چې ام المؤمنین له د مؤمنانو مور له یوه بوجۍ د سرو د سپینو نه ډکه راولېږله. عبدالله ابن زبیر د مکې مکرمې خلیفه او هغې له دا مال او دولت چې راولېږو د ام المؤمنین په کور کې یو وړه جینۍ وه او هغې سره به واو کار به یې کو ورته وایي چې د دې دومره مال سره به مونږ څه کوو په دې به آخر څه کوو. وایي د کورونو کې سوال جواب وکړه چې خلک راشي زنانه چې دا مال وله ورکو. چې لږ ساعت کېده نو هغه مال ټول ختم شو. هغه جینۍ هغه ماشومه حضرت ام المؤمنین ته وایي وی ای د مؤمنانو مور وی درېیمه ورځ ده چې زما او ستا روژه او موږ د خوراک څه شی نه دي لیدلی او سره کرشته دیم نه. نو وی دوره خبرې ته نه څه پرېښي وو چې ځان لم پې د خوراک څه انتظام کړی و. هغې ورته وی کمبختې وی تا ما ته اوس را یاد کړلو وی دا چې تا ما ته وختي ویلې وې. د ام المؤمنین د دینی جذبه په زړه کې دومره ده چې دا ورته هم نه دي یاد چې زما روژه ده او د روژې نه علاوه د 3 ورځو نه د هغې کره د خوراک څه نه. امهات المؤمنین هم هر قسمه سختۍ راغلي دي. نو الحمدلله د دې امت زنانه چې دي هغه قربانۍ واله دي او په دې امت کې لومړنۍ قرباني چې ورکړې د شهادت نو هغه حضرت سمیه رضی الله عنها ده. او د دین لوی لوی کارونه تر دې حده پورې چې د مسلمانانو په امداد کې به هم بعضې اوقاتو کې په جنگ احزاب کې چې کله یهودیان مسلمانان په خندق باندې مشغولو هغې خندق کنستو او دې طرف ته یهودو بنو قریظه او بنو نذیر هغې خپل کسان راولېږل او حمله کوله په دې باقی مانده مسلمانانو زنانه او د بچو دی باندې. د حضرت جناب رسول الله ترور د حضرت صفیه او د خیمې نه یو لرګی راواغستو او چې د یو یهودي سر له را پرېښودو نو هغه سر یې وله 2 ځایه کو او هغه ټول